ابو حیان التیمی رحمه الله وی دا حدیث امام احمد ابن حنبل خپل مسند کې راوړی دی وای ما د 30 کلونو دا حدیث اوریدلی دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای ورځ په لوار او په اینګر باندې تیرېده د اینګر په دکان باندې او د اینګر دا وری ولید چې هغه په کې وسمنه ګرموله ابه په سټکی باندې والا نرموله به وای د دې ویلې چې دا خو د دنیا ور دی د وسمنه نبی ته ور جوړي د جهنم ور بڅنګ چې باقي به زسوځم وای دا عبد الله ابن مسعود را پرې وته به وشه شو د یوې میشت پانداسه باندې دا بیمار څه د وجنه دا انګر وری ولید چې به د جهنم ور بسره کړ عطا خراسانی وای ویس قرنی کوم دا صفاتو وای کله چې واغه د لوار او د انګر دکان ولید او دا هغه ور به ولید پای کې به وسپنه ګرموله وای دا به است په جړا شو او به لري چې الله دسي وخت مره ولې چې په جهنم کې زه د قصه سرکلې شوی مده جهنم په ور باندې ملائک ما وی الله دسي وخت مره ولې ربيع بن خاصم بارك راغلي دي وای کله چې بده ور ولید دا په جمعو باندې به بیمارو او پروت بو احنب ابن قيس رحمه الله بارك راغلي دي وای کله چې بده ما خام کوړه راغی وای د ما خوستان کې ځان د سړیو ولګولا او دی ډیوی ته وای د الله د شي ورلاندې کو او دی ډیوی دی ورته به د الله د شي ونیو به د خپل نفس ته ویل چې رويش وسمه حسمنا ویش من ویو چې وسمه به ځان ته ویلي چې ولې دې حس وکړه ولې دې ویش وکړه به ځان ته ویل چې دا اور دې کنه به ځان ته ویلي چې احنا به ګناګارا دا خو د دنیا هغه کمزور اور دې دیوی اور دې دې د دیوی ورته د ځان نشي ټینګولې د جهنم اور به څنګه چې به پاکه تسوځي زمونږ در سلف حالاتو طاووس رحمه الله بارک راغلي دي وی وشپه دا ناس دې او خوب نه نو دکی خزي ورته ویل ولې نو دکیږي وی دې طاووس رحمه الله ورته ویلي طير ذكر جهنم نوم العابدين واذا جهنم دي ذکر د جهنم یاداش د نیکانو خلقو د بندگانو خلقو د عابدانو خلقو خوبونه تختولې دي د جهنم ور می خوب ته نه پریدي چې ودشم د جهنم ور مسترګو تاوړي راوړي استرافاسم عبادت شروع کما او ربيع ابن خيثم رحمه الله بارک راغلي دي چې دی به د شپې خوب نه کو دا به د ټوله شپه یخو د الله بندګان به کولې یورځ ته لور ویلې چې پلارا مالی ار الناس ينامون پلارا دا څه وجه ده ته ګورم نور خلکو د کیږي او ته نو د کیږي ټوله شپه یې دی ربيع ابن خيثم د خپل لور ته ویلې چې لوري وای استاد پلار چې ده د جهنم ور خوب ته نه پرې د جهنم ور ده داغي د وجنه ما نه خوب تخدي او خوب ته نه پرې او به د دې شی ویلې تعجب د هغه چاله را چې د جهنم ور مني او داغي نور صدا خان دي او د نبی صلی الله علیه وسلم بارکم راغلی دي وای د معراج په شپه باندې چې د جهنم ور لیدلو جبريل ته وای دا څه دی وای دا جهنم له جهنم ور دی وای دا غي درسته زمون پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم چیرته خندلی نو وسره مسکای کړي وا په ټکه خپل باندې زمون پیغمبر نو خندلی د جهنم دی د وجنه او د موسی علیه السلام صحیفو کې مویدا لیکلیو وای تعجب دی هغه چاله را لمن ايقن بالنار ثم هو يضحك وای تعجب دی هغه چاله را چې د جهنم په ور باندې یقین کوي او دا غي نو سبه دا خان زمورونو منګه جهنم منو ولیکن ګناونه پرې نه خدل من جهنم منو د پردو خزونه نظر کته نه کو من جهنم منو ولیکن د سمکو قسم پرې نه خدل من جهنم منو خو چیرتم په گاونډي باندې ظلم پرې نه خدل من جهنم منو چیرتم بد اخلاقی پرې نه خدل من جهنم منو چیرته پنځه ټیمه مون ترانلو من جهنم منو چې د جمعې د ورځې تعظیم مونږ کو چیرته وخت رانلو د جمعې پر ورځ عبادت ونه کو زمورونو د مسلمانانو موږ الله نه مانی